ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. رب العالمین په قرآن شریف کې بار بار یوزل نه بار بار او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بار بار د صدقې ترغیب ورکړي چې تاسو په خپل مالونو کې د الله د حکم مطابق د دین ساو کې د شریعت مطابق خرچه وکړي. صدقه چونکه تعلق د مال سره لري او د مسلمان مال سره مینه ډیره زیاته او مال د ځان نه بل ورکول د ډیر ګران کار ښکاري. واقعي مال له سړی سار نمازیګره پورې منډې ووایي ګټو کې څوک ګوټ کوي څوک چاري کوي څوک زمینداری کوي څوک تجارت کوي او په ډېر لوی تکلیف او مشقت خلک پیسه وګټي چې ته به دا اوس د خدای لار کې خرچه کوي نه لکېږي. د دې وجې نه شریعت وی قرآن و سنت وی چې لږ ولې داسې مه کوه. دا مال بېشکه ته وګټه ستا په لاسو ستا په خپو منډې ووالې کوشش دې وکړه تا خواري وکړه تا محنت وکړه تا زمینداری وکړه تا تجارت وکړه بالکل صحیح ده خو ګورې درکړې ما دی که ما د له لاسو خپو کې طاقت نه مې پیدا کړې تا اسم نشو ګټلی که ما د له په ځمکه کې د زرغونې طاقت نشو نوې پیدا کړې تا اسم نشو کولی. دا تخم د له ما درکړی دا ځمکه چې پې اوبه کې د اوبه ما پیدا کړي دا کومه ځمکه کې چې کرونده کې دا ما درکړې ده او دا فصل چې د په کم نور او سپومې او په ستورو باندې فایده مونی دا ما پیدا کړی دی او ستا په لاسونو خپو کې هم طاقت ما پیدا کړی دی. نو تا نه به متقی نه جوړېږي اله به جوړېږي چې مما رزقناهم ينفقون چې ما کم رزق ورکړی دی په هغې کې دی د خدای په لار کې خرچه کوي. مونږ خو وایو متقیه خدای اجعلنا من المتقین خدای مونږ پرهیزګار کې الله مونږ متقیان کې متقی و اله جوړېږي چې په خپل بدن کې هم د الله سو کې بدني عبادتو کې او په خپل مال کې هم د الله سو کې او مالی عبادتو کې او دا به سوچ کې چې مال را کړی الله دی بس. دویم به یو سوچ بل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته چاله صدقه خیرات ورکې نو چې ستا د لاس نه دی مسلمان ته اوځي نو لاول د الله لاس ته رسیږي وروستو دله ځي اوهو اوس به خوند وکړي انشاءالله. دا پلس روپۍ ورکې 20 روپۍ ورکې 100 روپۍ ورکې غریب لا کونډې لا مسکین لا دا لومبې د الله لاس ته دی خو موږ ته ښکاري نه او دویم نمبر د بنده لاس ته دی. نو چې صدقه کې نیت به دا کوي چې د الله له لاړ څومره خوند کوي چې د الله مال تعالی الله درکو ته الله له ورکې څومره خوند کوي. تا ته خو ظاهر کې دا ښکاري چې د کونډې له مې ورکه ظاهر کې دا ښکاري چې د یتیم مسکین له مې ورکه خدا لومبې رسول الله مبارک فرمایي د الله لاس ته دی. نو سوچ دا وکړه چې دا صدقه خو د الله لاس له لاړه
دا خو د خدای لاس له لاړه صدقه. نو خدای له چې ورکوم اوهو الله به څونه خوشحالېږي. لکه استاد له چې ورکې، مور پلار له چې ورکې، رور ته چې ورکې، ښځې له ورکې، خوشحاله شي. اوهو دا خو زه الله له ورکوم، الله به پې څونه خوشحالېږي. لومبې الله له رسي، رستو بنده له رسي. دې وجې نه په صدقه الله ډېر زیات خوشحالېږي. او دا سیم نه را چې دا صدقه دې ورکړه، پیسې دې لاړې ختمې شوې، بدل به خدای درکوي. من یقرض الله قرضا حسنا، الله پاک قرآن شریف کې فرمایي چې دا صدقه دې ورکړه، دا دې ماله قرضه راکړه. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم، تاسو نه زه غیرتیم، والله اغیر مني، الله زمانه غیرتی دی. نو غیرتی له چا بدل نه پرېږدي. دا خدای له تا قرض ورکړه، خدای ستا قرض ته محتاج نه دی او نه ستا مال ته محتاج دی، لیکن تا ورکړه. او یو اوږد حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت پر ورځ به یو بنده ودرې، ورته وایي بنده زه مریض یم، تا زما تپوس نه دی کړی. یا الله ته مریض وې، پتا خو بیماری نه راځي، تا باندې خو تکلیف نه راغلی دی او نه به راشي، پتا خو نه بیماری راغلی ده او نه به راشي، ته څنګه وایې چې زه مریض یم؟ ای بنده ما د نه اوبو غوښتې تا نه دي راکړې، ای بنده ما د نه ډوډۍ غوښته تا ماله نه ده راکړې. یا الله دا ته څه وایې؟ یا الله پتا خو بیماری نه ده راغلی او نه راځي، ته خو تږې کېږې نه او ته خو اوږې کېږې نه. الله ما نه دې کله اوبه غوښتې دي، الله ته کله ناجوړه شوې وې، الله کله دې باندې ډوډۍ غوښتې ده، تا خو اوبو ته او ډوډۍ ته اوبو ته بیماری تا باندې نه راځي او نه د هغې ته حاجت شته. الله فرمایي زما یو بنده بیمار ہوتے تپوس نه دی کړی. که تا د هغه بنده تپوس کړی وې لوجدتني عنده، زه به دلته مونتې ومه که نه. د هغه تپوس داسې وه په الله مرض نه راځي لکه زما تپوس. څه مطلب؟ چې د هغه په تپوس هغه دومره نه خوشحالېږي لکه زه چې خوشحالېږم. نو چې زه خوشحاله شوم نو ما به ډېر څه درکړي. زما یو بنده د نه اوبو غوښتې، تا وله اوبه ورنه کړې. که د اوبه تا هغه له ورکړې وې داسې وه لکه چې ما له دې اوبه راکړې وې. نو چې بنده تږي او ته اوبه ورکړې څونه خوشحالېږي. نو هغه د نه اوبو غوښتې، ته اوبه ورنه کړلې. که دا دې ورکړې وې دا دې ما له راکولې، او هغه پلانکي د نه ډوډۍ غوښته نو تا روټۍ ورنه کړه. دا خو ما غوښتې وه که نه، جبه د هغه وه، خوله د هغه وه، مړېده پې هغه محتاج، هغه خو غوښتې ما وه. چې هغه له دې ډوډۍ ورکړې وه دا ما ته را رسېده، داسې وه لکه چې ما له دې راکړې. نو سړي له چې ډوډۍ اوبه ورکوې خوشحالېږي که نه؟ سړي چې تپوس پوښتنه کوي خوشحالېږي که نه؟ نو د بنده تپوس د الله تپوس دی، الله پې خوشحالېږي، الله مرضېږي نه. بنده له اوبه ډوډۍ ورکول الله له اوبه ډوډۍ ورکول دي. نو الله له چې اوبه ډوډۍ ورکړي الله محتاج نه دی، اوبه ډوډۍ ته نه تږي کېږي نه اوږې کېږي، نو الله پې خوشحالېږي. نیت به دا کې چې د اوبه زه دله ورکوم، دا د الله له ورکوم، الله تږي کېږي نه نو دله ورکوم. داسې شو لکه چې الله ته ورسېد، الله نه پټه نه ده. دله زه ډوډۍ ورکوم نو دا ما الله له ورکړې. دا دې شو چې رب له مې ورکړې، په خپله رسول الله مبارک فرمایي د نه ویم الله پې خوشحاله، بدل به خدای ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث دی د حضور پاک مبارک. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے په بنی اسرائیلو کې یو سړی یو دشت و بیابان کې ولاړ او دې کې اوریځ راغله. اوریځ وګړځې د غړزار پکې راغی او یو غیبی آواز شو دی اوریځ ته چې اسق حدیقة فلان، اے اوریځ د فلان کی زوی، بل روایت کې د فلان نوم ورسره دی، د فلان کی زوی باغچه وبکا. حیران شو چې خدایا دا څه مطلب شو؟ اوریځ وګړه بید او د هغې نه اواز راغی چې د فلان کی زوی باغچه وبکا. دا خو تماشا خو ده ګورمه. دې کې باران شو، باران په غرو شو. زه ولاړم دلته لښتي په غاړه ولاړم، باران په غرو شو. چې په غر باران وشو هغه اوبه ټولې راغونډې شي په دې لښتي کې را روانې. دا هلک وي زه ورپسې وم چې دا به د چا باغچې ته ځي
او د اوریاس کې دا غیبي اواز خو د فرشتې د بل چا خو نه دی چې د چا نوم غشتې دی اوبه روانې دي زه ورپسې اوبه په لښتي کې روانې دي او زه ورپسې دا غوریا دی د باران اوبه یو باغ ته ورننوتې او باغ کې یو سړی ولاړ دی بیلچي ورسره ده هغه د اوبه کله یو باړۍ ته سمئ کله بلې باړۍ ته سمئ باغچې اوبه شوه ما د هغه سړي نه تپوس وکړو چې نوم دې څه دی او د پلار نوم دې څه دی وایي همغه نوم یې راته واغه چې ما د اوریازه کې د هغه فرشتې نه اورېدلی و هلکه زما د نوم تپوس دې ولې وکړه وی دا اوبه چې د کمې اوریازې نه راتوی شوې اوریاز اوبې ده او د اوبه رالې نو د دې اوریازې او مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه اوبه که ستا نوم یې راته واغېسته وایه څه نیک کار کوې چې الله پاک خصوصي ستا دپاره اوریاز راوسته او په غریبانو کو بې دله دلته راوستی او تا باغچه اوبه کړه څه کوې وی هغه وایي چې نور څه نیک عمل مې نشته خو چې د ما د دې باغ نه څونه آمده نه شي نو په تینې تقسیم کړم یو حصہ په خپله ښځه او بچو باندې خورم یوه حصہ واپس په دې باغ لګوم د دې خدمت پې کوم یوه حصہ د الله په نوم صدقه کوم سوچ وسکه ته خو دا باغ مې ما وکړله او دا ما زرغونه کړه نه اوبه ولا چا پیدا کړي دي الله ولا پیدا کړي مونږ ډېر خلک ګیلې کوو ګلی مې باغ وو فصل مې ګلی وو اوبو چې شوې ملخان وو تیلیه وو دا دارو دا دارو دا دارو قسم دی که تاسو د خدای په نوم په دې کې خیرات کو نو چې دا څومره پیسې په دارو لګې دا برته بچت وي یو بوتل د دارو په څو نه دی پمپ والا راوړی سړی والا راولې اپې دله سپری کوي ولې د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته د نه وباسي خو د نزي پاتې کېږي خو نه د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته پکې ګلی وشي هلته پې زول راشي هلته پې طوفان راشي هلته پې مصیبت راشي نو په بل طرف درنه لاړ شي تاله چې خدای کومه روزي درکړې ده هغه دله درکوي خو ناقصه یې دله درکړه نو که د خدای په نوم دې ورکولې نو تاله به ښه شی درکو او دغه بدنه په دارو دروملو نه تلې به خدای راتلې دونه په صدقه رب العالمین خوشحالېږي چې د یو سړي دپاره بذات اوریاز راولي او د هغې نه ولا باران کې یو به ورته وررسوي صدقه ډېر ښه شی دی زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک زه راته نه ویم وی اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وی هغه ورځ چې نور به پښتانه وي نیزواري او رسول الله مبارک فرمایي وی نور به انسان ته دومره رانږدې شي چې یو میل به رانږدې شي یو میل نو د حدیث راوي چې کوم استاذ دی د حدیث مونږ ته یې رارسوي او وی پته نه لګي ای المیلین علا چې پیغمبر کم یو میل مراد کړی دی میل دو دی یو د سړکونو دا میل دی یو میل په عربی کې سلی ته وایي چې سترګو کې پرانجا چي چې څونه به رانږدې کېږي یو میل د سړک والا رانږدې دی او که سترګو کې سلی اچي دې ته میل وایي دومره رانږدې شوی دی نو فتظهر جلودهم دا سرمنې به اوخوټ کېږي سرې بشي تکې تورې بشي چې نور دومره رانږدې وي قسم دې په اوړي کې نور لږ دی خو مونږ ته نږدې وي په ژمي کې لري مونږ ګرمۍ نه نشو ټینګېدی نو په دغه ورځ بیا خو مرګ نشته او بیماري نشته او سوځېدل او تو او ګرمي شته نو دا خلک به په خولو کې ډوب پراتی حضور پاک فرمایي څوک د ګیټو پورې الی الکعبین څوک الی سرته تر نامه پورې څوک الی صدق سینې پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک به د خولې او د غوږونو پورې په خولو کې ډوبي او د دنیا اوبه سطح هواره ساتي هلته کې د هر انسان خوله به ده پورې ولاړئ او چې په هغه خوله نور لږې خوټ کېږي نو څه حال به د انسان یو ګنټه نه ده دا دوه ګنټې نه دي یو ورځ نه ده 50,000 کاله ورځ ده 50,000 سال زموږ نه آخرت یې دی قسم په خدای د دې 12 کالو ژوند دپاره د دې 20 کالو ژوند دپاره موږ په ځان سهار او ماښام یو کړی د شپې منډې وه او د ورځې منډې وه اوور ټایم هم لګو
پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا گٹا 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 څومره پیسې شو جی 10 لکه 10 لکه 10 لکه بینک ډک دی کارخانه مې جوړ کړه پټي مې جوړ کړل 10 چې بل ورځ اعلان شو پلان کې د پلان کې دوی مړ شو تشلا سخیرت تراوا مال بینک کې پاتې شو څه په بینک کې پاتې شو مال خزه سره پاتې شو په صندوق کې کارخانه پاتې شو خلک به فائدې اخلي جائیداد پاتې شو سبب بل څوک پکې پټې کړي اے د خدای بنده د شلو دیر شو کالو جون خشته کې او د اربونو کربونو جون ته نه ګوري اربونه کربونه کاله قمقلتوب خو خیارتوب دا قمقلتوب یو ځای کې ستا یو میاش دمه د التا غوټل کې دان له بنگلې جوړه ته قمقلې هغه ځای کې دان له بنگلې جوړه کې ډېر عمر پکې نو ډېر عمر د په آخرت کې دی اغلطه بس کہ 50,000 سال روز دا په دې ګرمه کې به تیریږي دام نشته چې مړ بشم دغه ما بخلاص شم دام نشته چې بے هوش بشم نه بپويګم دام نشته چې غر ته بلار شم او چې د سوړه کې بننه وزم د دینه بزان بچ کم دام نشته چې سوري ته بودرېګم نه یو شان پنور کې دا به ولانه اوس کا ځان بچ کې نو یو سو کسان بچتي او کسان رسول الله مبارک فرمایي دا به په دغه ورځ الله د عرش سوري لاندې وي او کسان پاغو کسو کې یو دا دی رجل تصدق بيمينه تصدق بصدقه صدقه ورکی حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه دا سے صدقه ورکی چې په دې خلاص ورکی دا غس لاسم ته خبر نه پټه صدقه مونږ پټه صدقه نشته مونږ چې سړی مړ شي نو مقبره ته ولا پیټه صابون وړو هغه نه دا کړی دا تاوکړه هغه نه دا کړی دا تاوکړه ٹھیک دا ثواب مړی ته د صدقې رسیږي خدا خدریا صدقه ده کته ورته وې چې دا سړی غریب دی لکه مکه ودا خاتون مقبره ته مولا سړی غریب دی کته ورته دوې چې دا خو یتیمانان بچی پاتې دي د خدای ظالما د یتیم مال خورل خورل لوی جرم او ګناه ده الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كده يتيم مال دی خو خېټه کې دی اور واچو بل شوی اور ته د قیامت پر رسېږي نو ابر تسوي خلق بسوي وای کنه وای مکه ودا خیرات سړی غریب دی خلق بسوي یا د خدای بنده پر دې قرض په پورې دی ول اخلاص کا مړه ته پرې د مونږ ته چلونه مخایا دا اسخات ورنکم دا صابون ورنکم دا جانمازونه ورنکم او دا خیراتو نکم او دا تختې لوا ورنکم او دا درېمو نکم او سلیختی ورنکم خلق به وي زمونږ یو خړو په خپل نه کوي هلکه رښتیا ووایه دا ده که نه ده نو دا ثواب شو ثواب نشو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى یو به پچه احسان نه کوي چې صدقه چاله ورکړي یو به چاته تکلیف نه رسوي صدقه مې درکړه اوس پې کارونه کوي او یو به ریا نه کوي حتی لا تنفقوا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه پیغمبر مبارک دومره سخته مبالغه کوي دومره سخته خبره چې په دې خلاص ورکوي چې دا ګس لاس هم خبر نشي خلک هم کوي وادونو کې مونږ خیرات کوو جي صدقه کوو خیرات کوو الکه دا خیرات مکه و مړه په دې دی لور له سامانو کدي زوی له کجومه او خلق بسوي دا چې دا ټکې دی وای چې خلق بسوي غر کا دکړه صدقه او جی وای بچ زمونږ یو خوړو په مونږه نه خوري ځا لاړه برباد شو مفتو کې دی 1 لک روپے په درې مپلار پسې ولګولې مفتو کې لاړه ډکته پریوته دنیاداری دې سره پوکړه مفتو کې دی 1 لک په جمعه کې په پلار پسې ولګولې مفتو کې دې سل وخته مل وخته وکړلې 1 روپے ثواب ونه رسید کنيت دې چې خلق بسوي کنيت دې چې پرون مې د خلکو خړلې دا زبم خرم او کنه کوم دا خلق برا پوری خاندي او خلق وي په پلار پسې پړو 50 روپے خیراتانو خلق وي ارسل الله لو تبا برباد شو او حضور پاک فرمائی ریا خطرناک گناہ دا انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر وی دا پخپل امت چه دیر یریگم در رکوٹی شرک نہ یریگم غٹ شرک بنا کئی بت تبا سجدہ نہ کئی رکوٹ شرک بکئی قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله دا اللہ رسول رکوٹ شرک سشے دے الرياء والسمعة دا خودن دا پارا و دا اورون دا پارا چکم کار کے شہرت او نمود دا پارا
مونږ زیات تر صدقه دې دپاره کوو چې نمود راشي، شهرت راشي او خلک وایي پلان کې ډېر لوی سخي سړی دی، ډېره لویه صدقه یې ورکړه او ډېر لوی خیرات یې وکړو، چې دا دې نیت هر څه تباه کړل. خالص د الله دپاره صدقه کوه، نیت دا کوه چې زه به خوشحاله شم. نو چې د الله دپاره دې صدقه ورکړه او په خلاص او ګست هم خبر نه کو، هغه سخته 50,000 سار والا اوږده ورځ ته به د الله د عرش د سورې ولاندې یخ بادونه در باندې لګېږي. دونه بهترین شی دی صدقه، او په دې عمل صحابو کړی دی زمانو. آیت د قرآن شریف نازل شو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. کامل اعلی قیمتی نیکی بدتا الا ملاویگی، الا بحاصلے چی کم شے دے خوخی دا اللہ پلدار کے خرچ کے، چی کم دے خوخی نا مون خو چی سوزے دے روڑے ویسو کے نخوری، الا کہ دا بدا خدای پناما طالب لچرنی دا ورکا، چی کم بیکار جامی دنا اوات پاتشوی تکتا دام ورکولی شی خدا اللہ پنو. حضور پاک فرمائی چی نوی جامع دے واچو لا غزال چالا خیراتی ورکا. بعض خلک محتاجی زړی ته محتاجی، خو په دې نیت نه چې یاره زما ورته ضرورت نشته نو زه بس هسې دریاب ته غورځوم نه فقیر له به یې ورکمه، نه زما ورته شته ضرورت خو ما له خدای نوې راکړه نو پرېږده دا زړه به یو بل مسکین او مسافر له ورکم. هغې پورې چې هغه جوړه په هغه سړي باندې پرتی، رسول الله مبارک وایي چې یو ټوکړه هم په هغه پرتی، ورته یې نورې واچولې اوس د هغه یو ټوکړه هم په هغه پرتی، هغې پورې د ثواب کېږي او اجر دی. صدقه ډېر ښه شی دی، ډېر ښه شی دی صدقه، خو چې کم شی دی خوښي، چې کم دی نه خوښه به نه ورکوې. نو چې دا آیت نازل شو نو ابو طلحه رضی الله عنه فوراً راغی. صحابو کې خو کمالات دي. فوراً راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وی الله فرمایي چې هغې پورې ته کامله نیکي نشي ګټلی چې کم شی دی خوښې او بل ورکې. نو زما باغ دی بیرحا، ډېر اعلی باغ دی، زعها یا رسول الله حیث شئت، یا حیث اراک الله، چې کم ځای درته خدای خولی دی بس دا د خدای په نوم وقف. او داسې باغ و داسې باغ چې جماعت ته بالکل مخامخ باغ و. نن سبا چې په جماعت په ګیټ په 2223 نمبر ګیټ ور دننه شي د لومبۍ برجای چې دی دقه ځای کې دا باغ او اعلا او به بخاری شریف کې راځي رسول الله مبارک به دې باغ ته راته او د هغې نه به اعلا او بس کړي. نو چې وی وقف مې کړه الله په نو رسول الله مبارک په دومره خوشحاله شو چې بخ 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 بخ، لکه مونږ پښتو کې وایي واه 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 واه، ذالک رابح او رایح. اوهو دا خو ډېر زبردست مال دی، ډېر د فایدې مال دی، تعالی به ډېره غټه فایده درکړي. وی قد سمعت ما قلت، ابو طلحه چې تاسو وایي ما اورېدل، وی اجعلها فی فقراء اقاربک، داسې وکړه چې ستا رشته داران غریبانان دي په هغې یې تقسیم کړه. دی ورته ونه وی چې نه نه داسې کې بچي خواره نور مالونه یې وو، دی ورته ونه وی چې نیم خیرات کا، نه وی خپل چې کم رشتہ داران دي غریبانان یې په هغې کې تقسیم کا. نو چې د هغه کم رشتہ داران غریبانانو په هغې کې تقسیم کا. فوراً صحابه داسې وو، میلمانه رالل نو حضور پاک مبارک وفرمایل ځان سره میلمانه بوځئ. صحابو ته یې وی نو ابو طلحه ځان سره یو میلمه بوته. نو چې څنګه یې بوته ښځې ته یې وی د خوراک شته، د پیغمبر مبارک میلمه مې راوستی دی ماشاءالله، لکه استاد استاز میلمه یو ته ورته دا مال راکړه زه یې بوځم ډوډۍ او پې خورم، یا ستا د پلار یا د نیکه میلمه او ته دا ما ته پرېږده زه به بوځم زه به پې ډوډۍ وخورم، پلار نیکه به یې څونه خوشحالېږي. د پیغمبر میلمه دی هله شا به څه شته، ښځې ورته وي سړیه څه خو نشته، لږه غوندې ډوډۍ در ماشومانو ده نور دې شته. ماشومان وګېري وي داسې وکړه چې دا ماشومان نه وي میسي بیا نه کې، دا ماشومان دې وده کړه ده وده کړه ویې غولاوه او دا ډوډۍ به کېدې. نو ډوډۍ خو لږه ده د یو کس سره دنه، نو که موږ نه خورو نو میلمه به وي تاسو ولې نه خورئ، که موږ ورسره خورو نو میلمه به وږي پاتې شي. او میلمه څوک دی؟ د حضور پاک میلمه دی. نو ته به دا چلو کې چې زه به تا ته ویم دا ډیوه رڼا کمه کړي دا ټیک کا، نو ته به ورپاسې نو ډیوه به جوړی نو زر به یې مړه کړې. زه به یم یخه دې ډیوه دې مړه کړه، ته وی او خدا نه بلیږي نه بلیږي نه بلیږي، چل ول به ورسره وکړو. نو ما ته به ورسره هسې ګوتې ښکته کوو او میلمه به موړ کړو، ځکه تیاره به وي. هغه زمانه کې د مخ او د لیچو دا پرده نه و، خلک به یو بل کره تلل.
دقه چې میلمه څنګه بوته کېناو او ډوډۍ کېښودله یا ښځې دا ډیوه لږه برابر کا چې ورله غلې غوندې پوکې ورته مړې کړه باتی وله ښکته کړه ښځې ډیوه بله که نه بلیږي الله شابه بله کا څه توریې وکړلې او ښځه راځه یاره داسې په تیاره کې به وخورو میلمه خورا دی به هسې ګوتې وړلې او میلمه خوړه خو میلمه پې پیش و چې دې دواړو غریبانانو اس ونه خوړل او حدیث کې راځي چې ناره خېټه ښځه خاوند وده شو ناره خېټه ښځه خاوند وده شو او میلمه موړ کړه میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی الله رسوله مونږ سره خو ابوطلحه دا چل وکړه ام سلیم ښځه وه الله قرآن کې آیت نازل کو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صفت ولو کو چې په خپل اوږي دي خو په خپل نخري او بل مړی زم چې زه دې موړ وي چې دا بل دې نار وي زم چې زما بچو ته دې هر قسمه میوې پرتې وي قورمې دې پرتې وي او د ګاونډي بچې دې ناري پروا نشته دا ایمان نه دی دا کمزوري ایمان دی دا کمزوري مسلمانی ده کم چې الله له ورکې سي تاسو نه تپوس کوم صدقه لومبې الله لذي نو چې الله له ورکې نو ښه شی به ورکې که خراب به ورکې وایه جما په خیال خوله مو نه لقېږي الله لذي مخکې دا الله لاس ته دي نو چې الله لذي الله لاس ته دي نو سوې ډوډۍ که اعلی خشته ډوډۍ اعلی ډوډۍ الله به خوشحاله شي دې کې ثواب ډېر قسم په خدای په دنیا کې هم فایده او قسم په خدای حدیث کې درته وایم چې په آخرت کې هم فایده صحابو مثال درته ښیم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او په مدینه منورې ته چې کله صحابه لاړل نو حضور پاک یو انصاري او مهاجر خپل منځ کې سره رونه کړل دا ستارو نو هغې به د یو بل نه میراث مړو داسې ورورولي وه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مهاجرو او سعد ابن الربیع انصاری دی رونه یې کړل دا ستا رور شو هلکه چې رور شو بس ټیک ده روټۍ به راسره خورې او ته څه وایي وی ملګري ته خو زما رور شوې که نه وی او وی راځه زما مال دی چې د سره په الله په توره نیم کوم نیم ستا او نیم زما او وی دوه ښځې مې دي دوه کور ته دې ور دننه کوم یو پکې خوښه کا نو چې زه طلاق ورکم نو چې عدت یې پوره شي تا ته به په نکاح کم دا مو ته نه وي چې دې دوو کې یو در کوم بیا به خلک وایي چې یو بوډۍ و ځان یې ته خلاصو نو په دې ور پایه کړه نه ته را دننه شه ته یې خوښه کا چې کومه دې خوښه شوه چې زه طلاق ورکم او عدت یې تېر شي در په نکاح یې کړم دې ته ایمان وایي وبکې څوک داسې دې زمانه کې بس هم په خدای کې وکړي که لوی مولا او لوی پیر او لوی شیخ یې وکړي دا صحابو ایمان په دوی کې جنت ورته مخکې دی د رسول الله مبارک حکم منل داسې دي ورته چې بس مړي ورپسې چې کله به د پیغمبر په حکم عمل وکړم دې ته ایمان وایي او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک ستا په اهل او په مال کې د خدای برکت واچوي یو ستو کا پښتانه څه وایي و یو په ست ښه ښکاري او بل په نخ خوراک ښه ښکاري ست یې ورته وکړه هغه خدای دې بخو بخه اوس دې زمانه کې چاته وایي چې راځه مالم د سره نیمم او دوه ښځې مې دي او یو له به طلاق ورکړم او ته یې خوښه کړه به څه وایي خدای د سره ښه شه هله لاره کوه چې یو پکې خوښه کړو بشیر به پکې سې لاس ټپی را ټپی خو نظر نه لګي نن هم غریب لګیا و بلا جلاګانې وکړي ما له ښځه نه کوي مې ته په ښځه څه کوې د خدای بنده تا خو نظر نه لګي دا چې چا کړي هغې نه تپوس وکړه سپېموله راغلي امین نه تپوس وکړه سپېموله راغلي سهار هم د کور نه په ژړا روځي او مازدیګر چې داخلېږي هم په ژړا ورننوځي بشیرا سیک میں ہوئے کیا تیار تابعدار او مال نیم عمره ته چا په پټواري دله زه راولم که تی راولې ګوره عزت چې څوکو کې یو دعوت دی ګوره په دې ځان پوه کې که دعوت دله چا درکړه چې ما سره روټۍ وخوره نو ټیک د په عامو حالاتو کې سنت دی او بعضې علما بعضې دعوتونو ته واجب هم وایي دی اوس وخت نه دی ولیمه وغیره په عامو حالاتو کې سنت دی دعوت څه ته وایي هلکه زما د زوی واده دی راځئ به هلکه تا له ډوډۍ کوم ما له وخت راکړه
هلکه زما د زوی سنت دی هغې کې دعوت کوم، هلکه کور مې جوړ کړی دی، دا پلار مې راغلی دی د حج نه د عمرې نه، پلار مې د جیل نه راخلاص شوی دی، د دعوت بلا قسمونه دي. بعضې علماو 15 او بعضې 17 قسمونه شمېرلي دي دعوت شو. او یو دا دی چې سړی په لاره رواني او تا له مخې له راشي او هسې وشرمېږي، غریب حیا کوي که نه، نو تا ته وي ډوډۍ خورې، نو بس دې ته دعوت نه وایي، دی درته ست و که پښتو کې ورته ست وایي. نو د ست په مقابله کې به ورته څه سوی وایي خدای دې وبخه مهرباني. یو سغره ته وایي ډوډۍ خورې د اوړي غرمه ده، 2 بجې دي 2:30 بجې دي او ښځه یې موده ده او بچی یې موده دي او د غرمې ډوډۍ هم خلاصه او بجلي تلې ده، ځان ته به بوځې وایي لمن ځان ته لقۍ بار راوتېرې او ته وله په مخه ورلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې او ته ورته اوبه خورو که نه، دروازه کولاو که اوبه خورو، بیا د بشرجان غوندې سړی وي، والله دی خو په 5 غرو راګرځي نه، بیا به څه کوې اوبه خورو، ما خورئ ما خو سره خو که ست مې راته وکړه نیکبخته، اوس به ښځه را پاسوم بچي به را پاسوم، نو خلک وایي د ولې ست کوو، نو هغه ستا عزت وکړه، ستا عزت یې وکړه، نو ته څه کوې اوس مې وردننه کېږي، خدای ته وګوره داسې مه کوه. بعضې وخت کې داسې وي 10-12 کسان یې راشي، 10-12 دروازې مخې ته ورسره ستړي مه شي وکړې په خیر څنګه یې جوړې، هلکه روټۍ اوبه خورو کړ دا چپې دی، 10-12 کسان دي او چې بیا په ښځه کمزوري وای توبه وباسه، دا چې په ښځه په کور کې زوروري خو بیا هم لا ګزاره کېږي، او چې په ښځه کمزوري نو کله غریب د کوټې یو ګوټله دي کله بل ګوټله، دا چې روزي نه که نه میلمه په کوټه کې کېنې په بیټک کې په حجره کې او روزي ولا نه، نو پیشه هوښیار یې نو السلام علیکم لاړمه، دننه جنګ شروع دی خو تاوری نه، یعنې نن نښه جګړه شروع ده، او یا غریب په خپله ټماټرو ته نښته یې پخه یې دله او ټیپر میپر پې د پاسه پرې کوي، او که د هوټل نه دله راوړي پیشه دا ستا عزت نه کوي، د کور څوک پخی نه، نو تا ته بانه کوي چې ښه شی د باندې خورم او د هوټل نه دله راوړو. نو ګوره دا خو بعضې سړي په ښځه کمزوري بعضې زوروري که نه، چا کره به کور کې شي وي چا کره به نه، نو داسې کار به نه کوي، حالاتو ته به ګورې. زموږ د نفت العرب دی که دی وړو کتابونو کې راځي یو سړي چاله چرګه وړې وه په تحفه کې، چرګې وړې وه نو هغه میلمه شوی هم خوشحاله وته چې چرګې یې راوستله، نو ولې ښه مزېداره ډوډۍ پخه کړه، نو بیا دیره وته غریب په سبا بیا او هر سهار به یې ورته وي ډېره ښه چرګه مې دله ساتلې ده، بل ورته بیا دیره دی یاره دې باندې ما ډېرې ښې دانې خوړلې دي، بل ورته بیا وایي یاره دې چرګې باندې ما ډېره په مینه ساتلې لویه کړې مې ده، خو چې 5-6 ورځې خو ووهو که نه او سار او ماښام یې ته ښه ډوډۍ موډۍ خوړه، اخره کې هغه چرګه راویسته وایي د خدای خاطر وکړه دا چرګه دې ځان سره یو څه خو موږ ماف کړه، چرګه ده او چرګه څه اتي دې راوستی دی، خو یو چرګه ده او 15-15 دانه خوړې او بیا هم یې چرګه روزانه راته چرګه یادی زمارونو. نو ست جدا شی دی، ست یو لطیفه ده که یو سړی وي د دیوال د لښتي نه پورې غاړه او بل دې غاړه، هغه له ډوډۍ راغله منځ کې سینو نه پولی شته او نه پې کشتۍ شته، نو دې بل ته اواز وکړه وی ډوډۍ خورې، هلکه بس لنډ علاج دا دی چې خدای دې وبخه، بس ده ته وی خورې، بس دې د نر بچي سره شناز و ټوپ هغه یې وپړساو او پې ورسور شو، یا خدا یا پلار خو پسې را پورې وت مونږ خو پول کشتۍ نشته، دې به خدای دې وبخه ووایي، خو د خدای دې وبخه په ما پسې راغی چې را پورې وت د سید نه پورې غاړه ورغې ټوپ یې پوچ کړه، ورته یې کم ځای کښېنه ما وایي د ما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما ست وکړه چې ډوډۍ خورې که نه خورې، نو ست باندې به نه ور دی ښه په خبره خو پوه شوې که نه. زمونږ دا مشران وایي د پښتنو خبره کې ته کتابه نه ده خو د کتابه نه کم هم نه ده، نو بعضې خبرې ډېرې مضبوطې وي، وایي پښتو معنی غیرت او حیا، د پښتو معنی څه ده غیرت او حیا، دا عین ایمان دی، د پښتو معنی څه حیا عین ایمان، پښتو څه ته وایي غیرت ته وایي عین ایمان، پښتو څه ته وایي پت چې چا سره پالې عین ایمان، پښتو ښېګړه عین ایمان چې بل مسلمان سره ښېګړه کې، پښتو تی وایي توره بلکل خو د توره د ګناه دپاره نه د نیکۍ دپاره، پښتو کې وفا به کې خلکو سره بلکل، او نون ورپسې دی پښتون ننګ ته وایي، ننګ او غیرت به کې خو په دین په ظلم نه.
د پښتو دا بعضې کارونه دا د ایمان بسه برابر دي، خو که موږ په دې خپله پښتو باندې عمل وکړو، په پښتو هم عمل نشته زموږ. نه ننګ شته، نه غیرت شته، نه وفا شته، نه توره شته، نه خیر ښېګړه شته او نه بد پالل شته. بهر کې زما رونو هغه ورته ست وکړه، هغه ورته څه وایي؟ وی بارک الله، خدای پاک دې وایي ستا په مال او په ښځه کې برکت پیدا کړي. دلوني علی السوق، بازار راته ښایه. بازار یې ورته وښود. عبدالرحمن ابن عوف تجارت وکړه او خدای مالدار کړه. خلاصه شو خبره. چې مالدار شو بل ورځ یې ښځه م وکړه. چې ښځه یې وکړله نو را روانو په لار باندې او په دې وجود یې څه نښې نښانې وې، د ښځې نه ورته لګېدلې وې. ښځه چې کوم لپسټکې مفټکې، خیر دې زمانه کې هغه زمانه کې چیر سو، په وجود یې نښې وې. حضور پاک پې پیش شو. دا نښې نښانې د ښځو دا بعضې وخت کې واده کې سړیو کې را لګي وته. موږ اکثر د پروګرامونو له لاړ شو نو خلک را باندې ګلونه نولي. نو ګل خو څه خبره نه ده، خو بعضې خلک هغه زرورقې را باندې نولي. زرورق هغه شی پکې نه، هغه واده کې چې خلک استعمالوي چمک 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 را باندې نولي. خو د خدای خاطر وکړې دا څه کوې، دا ګلونه ملونه به رانه وغورځېږي، زرورق به م ګیره کې پاتې چې کور ته لاړو هغوی به راته وایي چې بله خبره یې کړې ده که څه چل یې کړې ده. موږ له کور کار ګورې قدم به م نیغي چې کوتک بیا راپسې راغېږدي. یا ته چېرته ته مولود ته تللی وې که څه بله مسله دې جوړه کړې ده. ما یو شاګرد و دې ته واده مبارکۍ له تللی وم. اوس مړ دی، څومره کاله وشو، غریب مړ شو، ډېر ښکلی عالم و. چې ورته لاړم او څنګه کېناستم، لکه خبره د خوشطبعۍ ده ګورې. چې کېناستم څنګه اوس دې ما له راووت، اوس ګیره ټوله زرورق نه ډکه ده. اوهو نن شابه ورشه ګیره په صابون کلکه ووینځه او مضبوطه ګومس پکې واخواشه، ګیره یې ټوله زرورق نه ډکه ده. یاره وی مولوي صاحب ته م څه مې زه راته حقیقت وایم، رښتیا کور ته ننوت چې راووت ما ته یو شوړه زرورق و پکې، نورو پسې نه ځمه. نو دا د ښځې نه بعضې وخت یو داغ ماغو لګي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی محیم دا څه شی دی؟ عبدالرحمن وی تزوجت امرأة من الانصار، انصارو کې مې ښځه کړې. واده څومره ساده و. نن سبا موږ په ودونو کې څومره نخرې کوو. قسم دې د صحابو په نظر کې د رسول الله مبارک نه خوږ شخصیت بل نو. لږ غواړي چې زه په خپله خوشحالۍ کې ځان سره پیغمبر مبارک خوشحاله کړم. زه غواړي چې زه خامخا په واده کې څه پخوم چې رسول الله مبارک له مخکې نه ورکړم. ځانونه یې قربان کړي دي، لیکن د واده نه پیغمبر مبارک هم نه دی خبر کړی. ساده واده. زمونږ ودونه وایي توبه وباسه، سادګي کم ده. دا اوس لسمې قسمه خطونه به چاپ کوي. نو دا یو خط د عوامو دپاره دی، دا بل د خواصو دپاره دی، یو مې د دوستانو دپاره دی، یو د رشته دارانو دپاره دی. او 15 ورځې شپږ ورځې ډوډۍ به ورکړي. یا د خدای بنده 15 لکه روپۍ دې په ډوډۍ ولګولي، جومات کې نه ورکړي، حج دې پې نه کړ، مور دې پې حج نه لېږل، عمره دې پې نه کړو، ضرورت سره دا دومره چې موږ نخرې کوو نن سبا په ودونو. قسم مې دا م ګورې ریاکاري د خفه کېږې ما، ولیمې ملیمې نه دي، ټوله ریا ده. ما په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه او بیا په هغه شادي حالونو کې چې ډوډۍ ورکوي هلته ډنګه ډونګ هم شروع ده، هلته موسیقي هم شروع ده، هلته ګډاګانې هم شروع دي، هلته پورې غاړه ښځې دي خوا سړي او ډنګه ډونګ هم پکې شروع دي. موږ هم کله غواړو هادي حال کې ډوډۍ ده، لکه موږ چې غواړئ مهرباني وکړئ بیا خو موسیقي مه چلوئ. موږ نه ځو، راځو راوځو تختو دی دغې کې نه کېنو، هلته موسیقي شروع دې خوا ته هلکان جینکۍ. خدای ته وګوره څه کوئ، بربنډتوب شراغې بې حیایي پکې راله او د هغې نه پس پکې په هغه خپله حلاله ډوډۍ باندې ډنګار کېږي او څونه لکونه روپۍ ولګي. او چې اخري چې اخوا وځي نو دام نه وایي چې ډېره ښه ډوډۍ دې کړې وه، دام نه وایي چې ډېره تاوان یې کړی و، دام نه وایي چې خدای دې وبخه، چې بار وځي چې ټوخ کوي دې خدای تباه که ګریسي پکې چوري، چې ټوخ کوي دې خدای غرق کاسې راوکړولو تشې کونډۍ راته پنډۍ پرتې وې، چې ټوخ کوي دې خدای غرق کا اسې سپورې روجې را باندې وخوړې، نو خیرې دې بیا دې وګټلې او پیسې دې نه مفتو کې لاړې. او ښځې پلاسټک ګوتی، دا د حقیقت وې، ما ته پته پلاسټک ګوتی ښځې ځان سره وړي، پلاسټک ګوتی مکمل. دا ګورې ګناه ده، قسم دی
دې ته باحث وي تا ته ډوډۍ کېښوره څومره چې خورې وخوره باقي به د مالکي د تملیک نه دی چې ته ګوتی کې چې لومبی غوری خو د شیطان په اروا تلې ده درته حقیقت وایم لومبی غوری سین ښځو ته کېږي لومبی بس پلاسټک ګوتی او ځان سره دونه هوښیاران دي دا ښځې چې ځان سره یې خپلې خورلڼې او لوڼه موړه کېنولي چې دا ګوتی تا چوم بله ښځه را باندې اعتراض ونه کړي که ته ورته وایې دې ښځې سره کښېنه نه مونږ دلته پوره یو مونږ پوره یو ځان سره یې خپلې لوڼه موړه کېنولي چې لومبی غوری سین ته وله یوسئ او ګوتی کې واچئ وایي خلاصه شوه خلاصه شوه نور یې راوړه نو څه وکړې نو اکثر وایي شادي حال کې خو مونږ د 200 وینا کړې وه او سه به 500 کسانو خوړه 500 به نه خوري بې دعوته تلله به ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک بې دعوته ډوډۍ له لاړ دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورننوته او ډاکو ترې راووته او په دې پېښور کې ګورې دا شی ډېر زیات دی هلته کې دا بعضې کسبګر خلک چې چا ورته دعوت نه ورکړې هغوی بسې به پتلونه چولي بازار کې په 50 روپۍ پتلون خرڅېږي او ځان له ښه کوټ اغوښتي هغه د کباړ کوټ په 15 روپۍ خرڅېږي ښه پتلون دی او کوټ یې چولی دی او په 10 روپۍ هغه 10 روپۍ باندې تورې چشمې نه دي هغه یې چولی دي او بوټان کباړي یې چولی مل ټول چې سر نه پوپ راغونډ کې 200 روپو باندې ځان نه لوی لاټي برنس او د ځان یې لوی سیکرټري جوړ کړی دی پولټیکل ایجنټ په 600 روپۍ کونټۍ ورسره لاس کې د اپنې په شادي حال ورچوی چې ځي لاسونه به وایي هغوی ورته جي سلام علیکم سلوټ ورته وکړي پلار یې وایي زوی به مې ورته ویلي زوی یې وایي پلار به مې ورته ویلي یو ورور یې بل ور به مې ورته ویلي بل ورور یې بل ور خو مزېدار کیني کورسۍ ته ډډه ووایي ډوډۍ وخوري غاښونو کې ډکي وایي کیرمیر ورپسې وخوري بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي دا ته دا حقیقت وایم بعضې خلک په دې پېښورونو کې او په دې مردان کې کاروباري ډاکوان دي کاروباري دغه د 200 روپو پتلون متلون یې چولي او بس په هغې کې صاحب کوناټي وایي او په شادي حال ورننولي او مفتو کې ډوډۍ خوري خدای بې خوباسه خلک هم غرق کړل ظالمانو حرامه ډوډۍ خورئ او ښځو ته چې یوې ته وایي نو د باجا به هم خیر نو پسې هغه ترور د لور د مامان وسیم راوغواړي راځئ وي د کاکاجي د زوی واده دی ټول راشئ سکول هم ورته چوټي کي لکه سکول سره چوټي کوي بعضې پکې شپې نه تر شپې نه هم ورځي بعضې پکې شپې نه هم راځي دا حقیقت دی زما وروڼو ګورې زه راته مسایل به ښیم په دې به عمل کوئ بې دعوته چې ډوډۍ له ورنشي ګناه ده زنانه هم پوهېږئ چې بې دعوته ډوډۍ له ورنشي په دې خبره پوهېږئ درېیم به څه کوئ چې زنانه ډوډۍ له لاړ شي ګورې شاپنګ بیګ به نه وړي شاپر به نه وړي روړي به نه ارام یې دله راوړه هلته تا ته وایي دا مې راله خور راکړه چې روړ له دې یوسه روړ له یوسه که غلا دې وکړه ظالم دا غده لکه زموږ په مقبرو کې بعضې خلک سخات پټوي دا شترې زموږ په دې بعضې کسانو کې هم شته مقبره کې به کیني یو ځای به صابون والي نو بیا بل ځای کیني بل ځای به صابون والي جیب کې به منډي دا ګناه د حرام دي خدای شته چې ګناه د حرام دي تو خو سپا درته وی خدای دې امدا رحم ونصر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم هر غوخه چې د حرامو نه زرغونی فالنار اولا بها اور ولا مستحق دی صدقه وکوي د الله د رضا دپاره نمود پکې نه کوي خالص د الله د رضا دپاره دی او پکې نه یو واقع مې کتله په دې نېټ باندې وه یو هلک په لاره باندې روان دی او تږي دی ډېر زیات تږي شوی دی دا هلک یو زنانه بار راوتېره د کور نه چې د هلک ته یې وکتل دا هلک ګرمي شوی دی او دا مخ یې تک سور دی اله بچې دی سوري ته شه هلک سوري ته شو مسافر په لاره دی او زنانه زر خپل کچن ته ننوته بوډۍ زنانه ده او پی وله ګرم کړل دلې یو ګیلاس ورکړه بچې دا یو ګیلاس پی وڅښه هغه هلک باندې ګیلاس پی وڅښل سوري ته یې یخ کړه هلک د بوډۍ نه رخصت واخیستې چې لاړم سلام علیکم لاړ هلک یو ګیلاس پی وڅښل الله د رضا دپاره دې بوډۍ باندې څه چل شوی دی څو ورځې پس یا کال پس یا 2 کال یا 3 کاله پس بیماره شو بېهوشه شوه څوکینو د غریبې چې څوکینو ګاونډیانو وړې د اسپتال ته پرایویټ اسپتال ته چې اوس مري غریبه چې هلته اسپتال ته وړې ده اسپتال کې د اپریشن د زړه شوی دی بائی پاس ډاکټرانو کینولې ده په آی سی یو کې
خدای پاک جوړه کړه چې څنګه جوړه شوه هغه پرایویټ اسپتال و ولې بل راوړو ترورې تا دومره ورځې په اسپتال کې تېرې کړې او دا د اپریشن کاونټر ته ولاړه ده او دا بل بس ښځه په جړا شوه زه بل د کومې راوړم دا خو لکونه روپۍ خرچه به ما راغلې ده ما سره څه دي زما خو هېڅ هم نشته او په خیرو شو هغه خلک ګاونډیان دي خدای زما مړه کړي چې دې دلته راوستم او چې ما دلته علاج نه شو کولی ولې زه راوستم زه سرکاري اسپتال ته ولې نه وړم خدای دې داسې کړي داسې کړي غریبه په جړا شو په چغو شوه زه پیسې د کمې راوړم زه خو بوډۍ ښځه ما سره خو څه نشته کاونټر والا ته وې ترورې جاړه ما دا هم راته صرف وښوله چې پتا دونه خرچه شوې ده نور ستا پیسې جمع شوي دي چټې ورته بل راوست په هغې لیکلي پیډ ستا پیسې جمع هېڅ هم نشته ښځه قلاره شو چې زما پیسې زما څوک دي چې زما پیسې جمع کړي ته خو لکونه روپۍ دي څوک و زما علاج وشو جوړم شم ټیکم شم اپریشن هم شو پیسې چا جمع کړي دي وایي دا وګوره لږ همدې لاندې وګوره نو هغې کې په انګریزۍ کې لیکلي چې تھینکس فار اے ګلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا ښځه خو پې شوه چې په یوه لږ خو مې ګیلاس پیس کلي و خو هغې نه تپوس وکړو ما ته پوره معلومات راکړې نو هغه هلک چې دی پې پیس کلي و هغه خدای پاک کامیاب کړی و ډاکټر کړی و دا اسپتال د هغه و چې دا ښځه بېهوشه یې راوړې ده ورته یې کتلي دي اوهو دا خو هغه ښځه ده چې یو وخت کې د ما ګرمي شوې وه او ما وله پی ورکړی و ګیلاس هله فټافټ اپریشن هم وکړې ټوله خرچه مو کوي فري مفته دنیا کې خدای بدل کړي د یو ګیلاس په یو بدل خدای په دنیا کې خلاص کړ زمانونو الله غیرتي ذات دی